بسم الله الرحمن الرحیم د عبدالفتاح اکبري له خوا نه سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسې به یوه خبره ډېره اورېدلې چې انسان اشرف المخلوقات دی. اوس دا اشرف المخلوقات وایي څه ته او د څه نه موږ پوهېږو چې موږ اشرف المخلوقات یو. اشرف المخلوقات د دوو کلمو یا نومونو د ترکیب نه جوړ شوی دی چې اشرف او مخلوقات. اشرف په معنا دی عزتمن او لوړ، او مخلوقات د مخلوق جمع ده چې د الله عز وجل نه غیر نور په هر څه اطلاق کیږي. اوس دا معنا یې څه شوه؟ یعنې په مخلوقاتو کې تر ټولو لوړ او عزتمن مخلوق. خو د څه نه موږ پوهېږو چې موږ په مخلوقاتو کې تر ټولو لوړ او عزتمن مخلوق یو؟ ګورئ، کله چې آدم علیه السلام یعنې انسان الله رب العالمین پیدا کو، نو ملایکو ته چې بهترین مخلوق دی وویل شو چې تاسې سجده وکوئ آدم علیه السلام ته. دا یو دلیل، ډېر ستر دلیل دی چې موږ اشرف المخلوقات یو. دویم دلیل، انسان ته عقل، فکر، وجدان، ژبه او د تعلیم وړتیا ورکړل شوې ده. نور خصوصیات هم داسې دي چې په دې معنا او په دې اندازه باندې نورو مخلوقاتو ته نه دی ورکړل شوی. نو دا دلیل دی چې انسان اشرف المخلوقات دی. بل دا چې د همدې انسانانو نه الله عز وجل بعضې خلک منتخب کړ، بعضې انسانان یې منتخب کړل چې نورو انسانانو ته لاره وښایي او د هدایت ذریعې ورته برابرې کړي چې هغه ته رسولان او نبي ویل کېږي. دغه د اشرف المخلوقاتو یو بل دلیل دی. بل دا دی چې دغه ټول کائنات زموږ او ستاسې د ګټې لپاره او د فایدې دپاره پیدا شوي دي. لمر، سپوږمۍ، بوټي، اوبه، وریځې، دا ټول زموږ مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې موږ ترې استفاده کوو. تاسې د ماښام او د سهار ترمنځ د هوا صفاوالي کې څه فرق وینئ او احساس کوئ؟ پوهېږم، هو. نو دا د څه شي په وجه باندې کېږي؟ دا الله عز وجل په دې کائنات کې بعضې مخلوق پیدا کړی دی چې د انسان لپاره د مناسب او د ښایسته هوا د برابرولو لپاره مکلف شوي دي یا مامورین دي. نو په هر اداره کې که چېرته مسؤلیتونه غټ وي، امتیازونه غټ وي، او زمونږ امتیازونه ستر امتیازونه دي. هر څه زمونږ لپاره پیدا شوي. مونږ او تاسې هم بعضې مسؤلیتونه لرو چې د الله عز وجل د عبادت لپاره مکلف یو. نو کوشش باید وکړو چې خپل مسؤلیتونه وپېژنو او د دغه کوم فایدې چې مونږ د دنیا کې اخلو دا په صحیح طریقې سره استعمال کړو او د خپل ځان د ګټې او د جامعې دپاره د ګټې سبب شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.